السلام علیکم ملګرو. پاکستان افغانستان کرکټ مینوال لپاره مهم معلومات درته شریک کوم. په بي پي ایل لیګ کې چې کوم پاک افغان لوبغاړي دي، په انټرنیشنل کرکټ لیګ کې چې کوم پاک افغان لوبغاړي دي، دا غي مکمل هغه رزلټ درته شریک کوم. بابر اعظم، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، سایم ایوب، رحمان الله ګربز او سکندر رضا هم پکې واچي چې مسلمان لوبغاړي دي. خو هغه چې څومره خبر فهم کړی هغه ټول پرفارم درته شریک کوم. ویډیو خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو، اول د بنگلاديش پریمیر لیګ طرف ته چې رامپور رایډرز د سیټ نه په دغه ټیم کې بابر اعظم، محمد نبی، عظمت الله عمرزی په یو ټیم کې او په بل ټیم کې د ډاکا سیټ نه چې سایم ایوب په بالرانو کې وسره کم لوبغاړي نه، په بیټسمنانو کې وسره کم لوبغاړي نه. د بابر اعظم، محمد نبی او عظمت الله عمرزی ټیم رامپور رایډرز کم دی 103 اتیا سکور کړی. بابر اعظم پکې بهترین پرفارم شو کړی دی. نیم اصلي ځوال دا 50 پلس سکور کړی دی، 2 پیسې سکور کړی دي صرف په شپږ څلوېښت باندې باندې. محمد نبی بیا پکې سکور کړی دی او عظمت الله عمرزی چې دی 2 سکور کړی دی په 15 باندې باندې. دا خو د دې پرفارم شو. راځو د ډاکا ټیم سایډ طرف ته کم کې چې صرف صاحب ایوب دی، بل کم پاک افغان لوبغاړي پکې نشته دی. اول سکور کړی دی خو د دې ټیم دغه میچ هم بیل دی په 9 سکور سره. بابر اعظم، محمد نبی او عظمت الله عمرزی ټیم دغه میچ کړی دی. د ډاکا ټیم چې دی 103 سکور کړی. بابر اعظم او محمد نبی او عظمت الله عمرزی مینوال ته ډېر مبارک شه چې بهترین پرفارم کړی دی او دغه میچ هم د دې ټیم ګټلی دی. د بابر اعظم او محمد نبی او عظمت الله عمرزی بولینګ سیټ ته راځو. بابر اعظم خو بولینګ نه کوي، خو عظمت الله عمرزی او محمد نبی بولینګ به سره شریک کما. عظمت الله عمرزی په 3 اوورو کې صرف 14 سکور ورکړی دي او 2 وکټ د خپل ټیم لپاره اغستې دي. بهترین بولینګ کړی. محمد نبی په 2 اوورو کې به 10 سکور ورکړی دي، 1 وکټ اغستې ده، هم پکې بهترین بولینګ کړی دی. همدغه وجه ده چې یاره د سایم ایوب د ټیم ډېر زړه وټ شوی. سایم ایوب پکې پرفارم نه کړی. سایم ایوب پکې پرفارم کړی وي او یا 30 سکور کړی وي نو مطلب دغه میچ بالکل سایم ایوب یو ښه بیټسمن دی او بهترین بیټسمن دی. د دې ټیم به دغه میچ راولي. خو سایم ایوب پکې سکور نه دی کړی، نه یو پکې نور چم سکور نه دی کړی. پاک افغان لوبغاړي هم پکې نشته، صرف سایم ایوب پکې دی. نو راځو انټرنیشنل کرکټ لیګ طرف ته چې کې په یو ټیم کې صرف رحمان الله ګربز په بل ټیم کې سره مطلب کم پاک افغان لوبغاړي نه او رحمان الله ګربز د ټیم کې سکندر رضا مو. الله ګربز د ټیم 102 سکور کړی. رحمان الله ګربز پکې به ناکام شوی دی، ښه بیټینګ نه کړی، یو سکور کړی او سکندر رضا 2 سکور کړی دی په شپږ دیش باندې. مخالف ټیم دغه سکور پوره کړی دی. رحمان الله ګربز د ټیم دغه میچ هم بیل دی او رحمان الله ګربز پکې ښه پرفارم نه کړی. همدغه وجه چې رحمان الله ګربز ښه پرفارم وکړي هغه په دې سلیخ باندې بیا او یا 30 سکور کوي نو بیا دغه ټیم به سکور هم زیات کړی وي او 30 سکور به کړی وي. مخالف ټیم به میچ بیل لوي خو رحمان الله ګربز پکې پرفارم نه کړی. همدغه وجه چې هغه ټیم کم سکور کړی او دغه میچ هم بیل لري. نو دغه د پاکستان افغانستان کرکټ مینوال هغه کرکټ مینوال ته مهم معلومات چې بابر اعظم، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، سایم ایوب، رحمان الله ګربز دای پکې په دغه لیګونو کې لوبېدل. دغه پرفارم شریک کو. بابر اعظم خاص کر پکې نیم اصلي ځوال بهترین پرفارم شروع کړی دی. عظمت الله عمرزی په بیټینګ کې ښه پرفارم شروع کړی دی، په بولینګ کې مخه پرفارم شروع کړی دی. نو دغه د پاک افغان لوبغاړو هغه مکمل رزلټ چې کوم په دغه بي پي ایل کې په انټرنیشنل کرکټ لیګ کې هغه پرفارم شروع کړی تاسو سره شریک کړو. که تاسو هم د بابر اعظم، د عظمت الله عمرزی مینوالي وي نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. که تاسو هم د بابر اعظم او عظمت الله عمرزی په دغه ډېر ښکلي پرفارم باندې ښایسته پرفارم باندې خوشحاله شوي وي، ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو خدای ښه ژوند ته غواړم. د الله په امان.